په مالیې وزارت کې اور لګېدنه رامنځته شوې ده. کاظمي وایي کابل په رسمیت نه پیژنو خو همکاریو ته ورسره دوام ورکوو. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د کابل په مالیې وزارت کې اور لګېدنه رامنځته شوې ده. د مالیې وزارت خبرداری ورکړی دی چې اوس د امنیتي ځواکونو لخوا کنټرول شوی دی، خو مسؤلینو تر اوسه پورې په دې تړاو څه نه دي ویلي. ایران وایي سره له دې چې اسلامي امارت سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژني خو تهران به له کابل سره خپله همکاري دوامداره وساتي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قمیوي ویلي ایران نه پرېږدي چې د افغانستان خاورې پر ضد وکارول شي، نو له همدې امله هم له کابل سره خپلې لا ډېرې اړیکې ټینګول غواړي. خو بل خوا افغان حکومت د ټولې نړۍ د اندېښنو ته په ځواب کې ټینګار کوي چې له خاورې به یې د نورو هیوادونو پر خلاف کار اخیستو ته اجازه ورنه کړي. د ترانسپورټ وزارت وایي ډېر ژر به د جلال آباد، پیښور او کندهار کوټې پر لاره د دوستي بس خدمات پیل شي. ننګرهار په نشهیي توکو د روږدو کسانو راټولولو لړۍ پیل شوه. دغه لړۍ د ننګرهار عامې روغتیا ریاست له لوري د یاد ولایت د امنیې قمندانۍ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مدیریت په همکارۍ پیل شوې ده. په دې لړۍ کې به 150 تنه په نشهیي توکي روږدي کسان د درملنې لپاره روغتون کې بستر کیږي. امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال د دې احتمال شته چې امریکایي ځواکونه بیرته افغانستان ته ستانه شي. مک کینزي ویلي افغانستان دمګړی د داعش او القاعده په څیر د وسلوالو ډلو په خوندي ځای بدل شوی او لرې نه ده چې امریکایي ځواکونه بیرته ور وګرځي.